کمانډویانو او هوایی ځواکونو نن یو ځل بیا پر طالبانو ډیر خطرناک بریدونه کړي دي. دا چې افغان ځواکونو دغه عملیات چیرته او په کومو ولایتونو کې کړي دي، څومره تلفات یې طالبانو ته اړولي، په دغه ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. لغمان ولایت کې نن طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. تېره ورځ دفاعي او امنیتي ځواکونو د لغمان ولایت الیشنګ ولسوالۍ کې ترهګرو طالبانو پر وړاندې عملیات ترسره کړل. په پایله کې 7 طالبان وژل شوي او 12 تنه نور یې ټپیان شوي دي. بلخوا ملي دفاع وزارت په بل راپور کې وایي بلخ کې افغان ځواکونو د طالبانو غونډې باندې هوایی برید کړی دی. تېره ورځ هوایی ځواکونو د بلخ ولایت شولګرې ولسوالۍ باغ پهلوان اړوند سیمه کې پر طالب ترهګرو هوایی برید وکړ چې په پایله کې 4 طالبان ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. بل راپور کې ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت کې د 2 القاعده غړو په ګډون 11 طالبان وژل شوي. تېره ورځ دفاعي او امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت نهر سراج ولسوالۍ کې پر طالبانو عملیات ترسره کړل. په پایله کې د طالبانو 3 سرګروپونه حافظ، عثمان، حکمت او د هند قاري لپاره د القاعده 2 غړو په ګډون 11 ترهګر وژل شوي دي. بلخوا ملي دفاع وزارت بیا هم وایي غزني ولایت کې 20 طالبان وژلي او ټپیان کړي دي. تېره ورځ دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قوو په ملاتړ د غزني ولایت اندړو، دایک او قرهباغ ولسوالیو کې پر ترهګرو طالبانو بریدونه وکړل. په پایله کې د 2 مین ایښودونکو په ګډون 9 طالبان وژل شوي او 18 تنه نور ټپیان شوي دي. همداراز د دښمن زیاتې و اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.